خانه ګلداد خانه لالا وایا نور به تا ته څه ووایم چې تا ته ګورم مې دا زړه مې دومره غټي خیر وکړي خیر دی که نه نو چې خیر نه وی نو زړه د چا غټېږي نه که نه لالا دا خبره دې ډېره کمالي خبره وکړه کمالي مې داسې وکړه که چېرې مې واده په وخت نه وای کړی په کم عمر کې مې نه وای کړی نو ستا غوندې نوره زما همزولی زوی به نو په خوله دې برکت لالا دا اوس مې چې نه حجره به ځمکه کرلې د غنم مې کرلي دي دا د چا دې برکته دي او تا او د ستا د وروڼو د برکته دي ژوندی اوسې لالا عمر دې راته وکشه لالا لالا بټو ته اوبه ورنه کړم وایي نو خو چې کم عقل نه وی بیا به زما هم داسې دا خړه ورځ تېره ورځ نه وه بټو ته اوبه ورنه کړم اجازه خو ښه ده که نه نو ښه ده په دې کې چا د ښه کار کې څوک اجازه نه اخلي صحیح ده لالا ځان هوښیار که که نه سبا بل ورځ به درته واده کوم د واده خبره دومره ښه پرې ولګېده درې که دا زما پیاله خوښي ده وچه میوه خورئ نه 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 بس څه شول اچھا لالا لالا دا دې پیدا مې وایي چې دا شین چای پسې نسوار ونیسي که نه ډېر مزه کوي ګلداد خان لالا چې ستا رقم ځوان وم که نه نو په هغه وخت کې به چې کله ما شین چای وچکلو او بیا به مې ورپسې نسوار ونیول پنځه زمریان بیا به زما مخ کې شول لالا بالکل رښتیا ده لالا دې کې شک نشته هو بالکل ځکه خو تا به مې تکړه زامن لرم بالکل هو ژوندی خو اوسې که نه لالا دیدي هغه ډاکټر ته چې ولاړو ملا دې خوږېده کله چې پټکاري ولیده ایله پیله د کور د خپې سپکېږي زړې خبرې را یادوي پچکارۍ نه خو زمریان هم ډارېږي لالا هسې ټوکه مې وکړه زمری که نه او د زمري زوی زمری وي همدغه شان ګلداد خانه زویه لالا نسوار خو مې پیدا کړه خو ټوپیاني نشته ټوپیاني لاشه زه ټوپیاني راوړله لږ بیړه وکړه ښه تېرېږي ګوره تېرېږي ګوره لالا توفکه هیڅ بېادبه دا ما ته بوټ راوړو دا صفا بوټ اوس په نسوارو باندې خراب دی لاړ شه ټوپیاني راوړه لاړ شه بېادبه د نن سبا زمانې داسې زامن دي هاي وخته چې نن ډزې نه کوم کله به یې کوم تا نه خو زیات نه دی که نه جذبات بوټ ته یې واچوه څه کم عقل انسان یې څه بې عقل یې تا چې وهل ونه خورې ته تر هغې پورې نه سړه کېږي ولې دا بوټ را باندې مرداره یې توپداني راوړل نو د شیشې دپاره مې توپدانۍ راوړي دي دې کور ته لالا په دې پاکه خوله کې دې نسوار اچولي او په دې مردار بوټ کې نه اچوې ډېر بې عقل انسان زه درته وایم لرې که دا بوټ پاکه خوله او بوټ مردار او بوټ مردار خیر وکړې لالا نسوار دې څه کړل نسوار لاړل خپلې توپدانۍ ته مېلې ته لاړل دا څه شی دي څه خبره ده والله که پوهېږم لالا ډزې دي ډزې بیا یې لکه چې سره ووژنم دې کټ لاندې چې سړه مرمۍ باندې ونه لګېږي خیر وکړې لالا ګلداد خانه زما نه دې خوا ته راوړه چې ونه لګېږم تا خو خپله ځواني تېره کړې ده لالا اوس وار زما دی ما پړه ونه لګېږم بېادبه زه اوس هم ځوان یم وای خدای بد نه وایې لالا بلکل ځواني لالا به څه شو سره ویې ویشتل پنځه کسانو دغدغه
لالا ته خو زمری هر وخت ځان ته د زمري نه وایې اوس کټ لاندې څنګه پټ لالا ته راشه ما وګوره چې چېرته لګېدلی خو نه یم که نه نه دادخانه راوځه سړیه مخکې شه اول ته وځه لا اول ته وځه مشر یې لالا راوځه سړیه څه خبره ده کوم ځای ته لګېدلی یې ما یوازې وګوره بیا خبره درته کوم روغ خو یې ښه دی لالا رګ روغ دی شکر دی بلا او برکت هله ګلداد خانه لاړ باندې ته ولې نه دی لالا ته مشر یې ته لاړ شه که نه شکر دی خدای چې ژوندی پاتې شو ګلداد خانه 5 کسان یې تخته کړل 5 ورکه دروازه بنده کړه چې دلته را نه شي دروازه بنده کړه نه راځي لالا دلته نه راځي نه راځي دروازه بنده ده دومره خو دوی هوښیار دی که نه ولالا نو ته خو زمری ورشه پوښتنه یې وکړه که نه لالا ولکه نو ته بیا ولې ژاړې ګلداد نو خو ما وزېږي که نه نور نو څه کړو که نه زمری زوی خو مې ته یې که نه خدای مګر زمری خو ته یې که نه لالا مخکې شه لالا خپل زمریتوب ښکاره که مونږ ته خو څه نه یې که نه نه ولې خو بیا داسې کار کوو راځه ټول زمریان په یو ځای ورځو لالا مخکې شه ځه لالا مخکې شه لالا صبر وکړه چې امسا وکړه لالا لالا امسا وخت مخکې شه مخکې شه مشر لالا مشر د زمری مخکې ځي که نه مخکې شه ته ولې ناستې مخکې شه لالا خو تاسې ورځئ که نه نو ما باندې څه کوه ټول زمریان په یو ځای ورځو دادا کوڅه کې خو زه څوک نه وینم چې لالا مې ورځه ته ځه لالا زه توکل وکړه لالا زمری نو هسې خبره خو نه ده زه پرې ورځه لالا زه زمری زمری لالا زمری زه زمری یم که نه زمری لالا زه لالا ګلداده لالا تا خو نسیم ډزونه کوي څوک خو مړه نه دي نو خو به وبګورو ځه لالا مخکې شه پښتانه ته وکړي چې ولې ډزونه وکړل بالکل لالا ځه که خیر ځه مخکې شه زمری دا مخکې شه زمری لا مخکې شه که نه خو ته مشر یې که نه مشر یې که نه مشر یې که نه سترګې سرې دي داسې نه چې په مونږ ډزو کړي خدای دې خیر وکړي ته پوښتنه دې وکړه که نه چې ډزې ولې کولې ځه لالا زمری نو زمری لالا السلام علیکم سلام خیر طبیعت ښه دی ښه جوړ السلام علیکم وعلیکم السلام تګله په خیر خیر که نه څه حال ده خیر بیخي خیر وه خیر خو ده ولې داسې وارخطا زه خو نه یم وارخطا زه نه یم وارخطا ډزې ولې وکړې ما وکړې ډزې ولې خیر خو دی ما وی چې ولې دې وکړې ولې مطلب دې څه دی مطلب مې څه و لالا مطلب دې داسې وي زه خدای وساتلم رښتیا رایاد مې زمری ګلداد خان زمری نه زه ستاسو په مطلب نه پوهېږم مطلب لالا راځئ خپل کار دی لالا زه چې ځو زه درته وایم چې ځئ برېک شه لالا برېک شه خبره داسې نه ده ته خو زمری یې لالا اوس به ورځې پوښتنه به یې کوي چې دا ډزې دې ولې وکړې څنګه دې جرأت وکړ ولې دا ډزې دې ولې وکړې نور خپله په خبره پوهېږي لالا که نه مشر سړی لالا ځه وشه مرګ یوه ورځ وي ټول عمر نه وي ځه پرې ورځه بیا به ته مړ کېږې زه نه مړ کېږم نه مړه کېږو دواړه نه مړه کېږو خوله په خیر خلاصوه زمری لالا دا ډزې ولې کوي تاسو ته حیران یم کټ خبر وکړه زمریانو تاسو لګر چې زه خبر وشته ښه شکر خدای لالا چې زړه دې پیدا کړ
دا دلته کېږده ولې خبرې در سره کوم خبره کې کیبل ټیم چې ستا خوښوي کېږده 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 هسې پوښتنه کوم که نه بالکل لالا دا ډزونه دې څه شي دپاره وکړه ډزونه نو مطلب دې څه دی مطلب مې دغه ده چې ولې دې وکړل ډزونه خو مې ځکه وکړل چې ستاسو به ډېره اندېښنه وي ورور ته مې واده کړی نو ځکه ډزونه کوم او خدایه ولې ورور ته دې واده کړی دی او نو دا خادي په بل څه نه لمانځل کېږي چې په ډزې لمانځي نیکبخته زموږ او تاسو خو عادت دغه دی زموږ نه ستاسو عادت دا ډول دی ها ستا به دا عادت یې زموږ نه دی تاسو نه دی نه. زموږ خو دا عادت دی موږ خو ډزې کوو ګوره بچی زه تا ته یوه خبره کوم ګیرې نه به دې ونیسم ښه خبره وکړه دا تا چې کومې ډزې وکړې ها دا ټولې مرمۍ واپس راځي او په ځمکه لوېږي که د کوم انسان په سر ور برابره شوه نو خدای مکه ته به خبر هم نه یې او د خون چښتن به قتل به دې کړی او نور به خبر نه یې چې دا ډزې دې کولې په دې پیسو به دې ختم کړی چې قرآن ختم به دې کړی او دا ګاونډیانو ټول به دې راټول کړي قربان خو دې شم لالا مخکې ځه خو درته وایي که نه خدای دې هر چا ته داسې لالا مې هوښیار سړی دی مخکې ځه بالکل هوښیار وچه یوه خبره درته بله کوم ما ته به راغلی وې دروازه به دې راته ټکولې وه او راته ویلي به دې و چې داسې د خوشحالۍ خبره ده موږ به نو سم ډول راخستی او زما دغه ګلداد خان زوی سم ډول وایي داسې اتڼې مې هم درته کړې وي دا ټول کلی به م خبر کړی او دا ټول مالت او کوڅه به خبره وه چې تاسو خادي ده نو دا ډزونه تا چې وکړل خبرې یا د جمعې مبارکه ورځ وګوره اوس بیا اودس کوو لالا په دې کې د اوداسه څه خبره ده وډار شوې ډزونه وډار کړې ګوره ګلداد خانه زویه زمریان هېڅکله نه ډارېږي بالکل صرف اودس مې وډار شو تا ته وایم بچی د خدای خاطر وکړه دا شی لرې که کور کې وغورځوه بالکل او د نن نه بعد چې خوشحالي راځي په خوشحالۍ لمانځئ مه په دې ډزونو لمانځئ حاجي صاحب بالکل مې ستا خبره خوښه ځکه چې ستا خبرې زما مغزه خلاص کړل د نن نه پس به ډزې نه کوم او ګوره ګلداد خان چې بیا راته ونه وایه چې ته زمری نه وای خوله مې ماته لالا بالکل زمری بالکل زمری مونږ خو مخکې درته ویلو چې زمری بیا ډزونه مه کوه ښه؟ خدای مې خوشحاله چې زما د لالا خبره دې ومنله بس راځئ بس ډزې ښه کار نه دی ښه ډزې ښه کار دی بالکل والله چې زمری دا ته شکر وباسه چې دا زمونږ کلیوالو که بل سړی وای او داسې کار یې کړی وای بیا به نو تا لیدلی و چې دا زمری څنګه په دې پنجو کې رانیسي څه شی کوي زمری بس لالا لالا تا د پروردګار مونږ ته ژوندی لري مونږ په دې پوهېږو چې زمری زمری لالا راځئ راځئ ګلداد خانه راځه زمری